14 February, Valentine Day का cow hug day. 14 فبرवरी یعنی 14 فروری باندې به په ټوله دنیا کې ویلنټاین ډے یعنی د محبت ورځ مانځل کیږي. خو په دې ورځ باندې انډیا کې انیمل ویلفیر بورډ اف انډیا خلکو ته هدایت کړی دی چې کاو هګ ډے دی ونمانځي. کاو هګ ډے مطلب دا چې غوا له دې غاړه ورکړي. غوا په ویدیک کلتور کې مور ګڼلی کیږي. انډین انیمل بورډ یا انیمل ویلفیر بورډ اف انډیا خلکو ته ویلي دي چې دې سره به نه صرف موږ د مغربي کلتور مقابله وکړو بلکې د مدر کاو سره د مینې او اظهار دپاره او ایموشنل سټرینث دپاره او انرژۍ دپاره پازیټیو وایبز دپاره پازیټیو انرژۍ دپاره دا ډېره زیاته ښه ده. لوکل ویدیک کلچر یا هندو کلچر به پروموټ شي.